د اشغال له تورې شپې د خپلواکۍ تر روڼ سهاره، د قرغان تیپې توره شپه. موږ د ملي راډیو تلویزیون د څېړنیز ماموریت لپاره د یو واحد ټیم په توګه د افغانستان ټولو ولایتونو ته سفر کوو، ترڅو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو، ولسوالیو او کلیو کې د شل کلن اشغال په موده کې د یرغلګرو له لوري ترسره شوي جنایتونه، وحشتونه، ظلمونه او کړاوونه په مستند ډول ثبت او د قضاوت لپاره یې تاسو ته وړاندې کړو. د ورځې په وروستیو شیبو کې هغه مهال دې سیمې ته ورسېدو چې د قرغان تیپې له غرونو د لمر ژېړې وړانګې په ټولېدو وې او د شپې تور سیوری پرې غوړېده. دا د کندوز ولایت قرغان تیپې سیمه ده. د دې سیمې په زړه کې یو مهال زړه بوږنونکي داستانونه تیر شوي. د دې سیمې هر وګړی د نیواګرو له وحشت څخه داسې ناویلې لري چې په اورېدو سره به یې هر ژوندی ضمیر اغېزمن کېږي. موږ هڅه کړې چې په قرغان تیپې کې د یرغلګرو ترسره شوی وحشت او بربریت په دې مستند کې ثبت او د انځور په ژبه یې بیان کړو. د قرغان تیپې کیسه په یوې بېرحمانه او خونړۍ پیښې پیلېږي. د تورې شپې آرام او سکون د بمونو پر ویرونکو غږونو بدلیږي. د مرمیو غږونه، د ټپیانو زګروي او د شهیدانو ټوټې ټوټې جسدونه د یو بد خوب په څیر تل د ځایي خلکو په ذهن کې ذخیره شوي. معصوم ماشومان په توره شپه کې په ژړا د مور غېږ او د پلار څنګ لټوي. په دې شپه د چا پلار، د چا مور او د چا ورور په مظلومۍ سره په شهادت رسول شوي. قرغان تیپه د بېګناه انسانانو په وینو سره شوي او د سلګیو او زګیرویو غږونه ترې پورته کېږي. دلته مو له هغه چا سره ولیدل چې تیر شل کلن اشغال ترې د ژوند یوازینۍ هیله لوټلې. یرغلګرو یې زوی د مور په غېږ کې په شهادت رسولی. اوله چې زه راغلم خپل زوی مې راجګ کړ، د ځامه یې ورې والو ته نور غږېدی نه سو. وراره مې چې راجګ کړ هغه غږېده. بیا مور یې راغله، مور یې په خپلې غېږ کې واچوه او وراره مې هغه خپلې غېږ کې واچوه. بیا نور هلکان پسې راغلل، راټول یې کړم دلته د دې سره. بیا یو حالات باندې لاړو کور طرف ته، ویې مړه. په 15 کال دونه ارمانونه درلود چې یو ارمان نه دی موږ ترسره نه سو ورسره. 3 زامن مې نور هم دي شکر ده، لیکن د دې ځای نشي نیوی. هغه ځان ته سړی و. په خویو په اخلاق کې په تمام شي کې هره خبرې سره یادېږي. دا اوس مې چې ورور دلته قصه کوله د ما زړه بیخي نری شو. دلته په هر حالت یې را یادېده. دغه بدن یې پاک شوی و، دغونه هغه دغه سینه کې دغلته نښتی و دغه ځای کې. هغه داسې مې چې راوړی و دغه کمیسي پورې دغونه دغه آیین دغه چاقوګان دغلته نښتي وو. دغه حالاتونه پاک د هډوکي دلته میدانو کې پراته وو، راټول یې کړل. د دې کته دی بیخي ونه آباد نه و.